د اعلی حضرت غازي شاه امان الله خان د جنازې مراسمو ته د افغانستان له ډیرو ولایتونو په زرګونو خلک راغلي وو او همداراز له پښتونخوا هم د خان عبدالغفار خان په ګډون ګڼ شمېر مخورو او مشرانو ځانونه رسولي وو. د اعلی حضرت شاه غازي امان الله خان پر مړینې ټول غمجن وو. د امان الله خان له مړینې سره خلک متوجه سول چې وغولېدل. عادل زړسواندی د ښځو د زده کړې ملاتړي او مترقي او پر معرف مین باچا له لاسه ورکړ. یو شمېر خلکو افسوس کاوه چې ولې یې پر ضد ودرېدل. د چا له سترګو اوښکې روانې وې او خپل ستر لارښود او زړسوانده مشر او رهبر یې له یوې نړۍ ارمانونو سره په خپلو لاسونو خاورو ته وسپاره او هر یو په زخمي زړه د خپلو کورونو پر لور ولاړ او اعلی حضرت غازي شاه امان الله خان یې په سپېرو خاورو کې یوازې پرېښود.